نهمه پاره ده دومره رکوع ده. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونتبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. صدق الله مولانا العظيم. په تېرو آیتونو مبارکو کې الله په د پنځو پیغمبرانو علیهم السلام بیان وکړ. الله په د هغوی د قومونو بیان وکړ. د قومونو سرکشي ذکر شوه. په هغوی باندې عذابونه الله پاک ذکر کړه. په دې رکوع مبارک کې فرمایي تېر قومونه خو هلاک شوي دي. د تېرو قومونو څخه وروسته نور خلک راغلي د هغوی په ځایونو باندې آباد شوي دي. که چېرته دا نوي قومونه چې کوم اوس آباد شوي دي او تېر قومونو په ځای باندې استوګنه کوي، که دا خلک ګناهونه وکړي، الله تعالی فرمایي زه په دې باندې قادر یم چې دا خلک هم زه معذب کړم. زه په دې باندې قادر یم چې هم زه دا خلک معذب کړم، په عذاب باندې اخته کړم. معنا د الله پاک د عذاب څخه انسان ځان په امن کې ګڼل نه دی پکار، بلکې نه کله چې انسان هر ګناه کوي د هر ګناه عاقبت ته دې متوجه اوسېږي، او کله چې مصیبت ورته ورسېږي بیا دې ځان سره فیصله وکړي چې دا ګناه شوې ده، د ګناه سزا ماته الله پاک په دنیا کې راته راکړي. فکر هم ورسېږي دا موجوده که فکر کوي دا یو لوی عذاب په دنیا کې خور شوی ده، یو لوی عذاب خور ده. دا که خدای مکه که دا شی اوږد شي نو دا ملکونه ډېر په ترقي باندې روان، دنیا ډېر په تنزل باندې به روانه شي. یوازې دغه چین چې دا په ورځ کې په کروړو باندې پیسې، په میلیونو باندې پیسې مطلب دوی څه کولې وروره، دوی ډالر مطلب څه دوی هغه کول، تجارتونه په میلیاردو باندې دوی تجارتونه کېدل د ورځې. فکر ټولو ملکونو دنیا کې به داسې ملک چې د تجارت مال هلته روان نه دا تقریبا کال پورې دا نه برابرېږي. دا مرض ختم شي هم که نه دا شی بېرته سیستم چې جوړېږي نو ډېر مطلب وخت نیسي. دور اقتصادي ضربه یې وخوړه، دور اقتصادي ضربه په تاریخ کې د ضربه مطلب د ملک نه وخوړل. داسې ټول ملکونه و ځای په ځای ایران ګوره سرحدات ځای په ځای خلکو سره وتړل، تجارتي هر څه کاروبار لین دین، اندرون ګډوډ، بهر ګډوډ، هر څه په خطر کې ورور محسوسېږي. هر چا ځان تیمبوزک اچولی وروره او کون چېرته ګوري چې چېرته ځان ته کښېني که نه چېرته غلی شي ارام دا د الله تعالی څه ده ورو یو عذاب ده. الله قادر مطلق ده. الله پاک فرمایي یو خدا عذاب څه چې الله تعالی په تاسې باندې عذاب نازل کړي. بله عذاب دا ده کله چې انسان ګناه کوي، هره ګناه په زړه باندې یو داغ لګېږي، هر ګناه څه کوي په زړه باندې داغ لګېږي. کله چې دی د ګناه نه توبه ونه باسي، که توبه وباسي داغ لرې سي، که توبه ونه باسي بل داغ لګېږي، بل ګناه کوي بل داغ لګېږي، تر دې پورې زړه تک تور شي. چې زړه کله تک تور شو بیا د زړه څخه صلاحیت د هدایت پورته شي، صلاحیت د تمیز بیا څه شي پورته شي، هغه زړه بیا زنګ ونیسي، کل را بل ران علی قلوب، زړه بیا زنګجن سي، بیا ښه ته بد وایي، بد ته څه وایي ښه وایي، روغ ته ناروغ وایي، ناروغ ته روغ وایي، ضرري شي ته پیدمن وایي، پیدمن شي ته څه وایي ضرري وایي، حق ورته باطل ښکارېږي، باطل ورته څه ښکارېږي حق ښکارېږي. دا کوم کسان چې هغه په ګمراهي باندې عادت دي او ګمراهي کوي، په فخر سره کوي، هغه ته ولې فخر سره کوي؟ دا ګمراهي ورته داسې ښکارېږي چې دغه حق ده، دا ناروا ورته څه ښکارېږي روا ښکارېږي. هغه په ګمراهي باندې دوام کوي، که چا ورته وولې باس هم ورسره کوي، جنګ هم ورسره کوي، جګړه هم ورسره کوي. دا ولې کوي؟ دا په دې خاطر باندې کوي چې په زړه باندې الله تعالی مهر لګول. نو چې مهر ولګول شي بیا د چا خبره مني؟ نه. د چا نصیحت مني؟ نه. د چا خبره نه مني. فکر ورسه که څو خبره ورسره کوي دلیل ورسره وایي، چې ورسې رسېږي هغه کس وایي چې ولې ته ما ته لار راښیې، حقمقه دنیا زه ورته ښکاره شوم ته ما ته خبرې کوې، دا ګمراه زه ورته ښکاره شوم، وي به ګمراه خو ځان ته ګمراه ګوره نه. دا د یو بل عذاب ده، د هدایت استعداد الله تعالی ترېنه پورته کوي. یو دا عذاب څه، یو بل هغه عذاب څه. نو الله پاک به دا خبره ثابته کړي ګوره د الله پاک د عذاب نه ځان په امن کې مه ګڼئ، خپل اعمالو ته څه سي متوجه سي،
خپل اعمالو ته متوجه سي. وروسته به الله پاک دا خبره ثابته کړي چې دغه انسانان چې دي کوم وعدې چې دوی کړي د الله پاک سره څنګه وعدې کړي دي. یو وعده دا چې عالم ارواح کې کله چې الله تعالی د انسانانو ارواح پیدا کړه دوی الله تعالی د ارواح په شکل د سرو میږتونو وکړ ازل کې چې شکل د سرو میږتونو شو. بیا الله تعالی ورته عقل ورکړ پوهه ورته ورکړه. بیا الله تعالی ورته فرمایي زه ستاسې رب نه یم ټول ورته زمونږ رب. کله چې انسان بیا وروسته الله تعالی د روح په جسمونو کې واچو پیدا یې کړه دوی نه خو وعده یې و انبیا وعده ورته څه کړه ور یاده کړه ستاسې وخت کې د الله سره وعده کړې وه هغه وعده باندې پورووالی وکړي الله پاک په خدای باندې منلی و د هغې بندګي وکړي. فکر هم ورسېد. یو خدا وعده ده. بل دا وعده ده چې موږ کلمه د لا اله الا الله چې کله ویلې ده نو په دې کلمه د لا اله الا الله کې موږ د الله پاک سره وعده کړې چې د کلمې لاندې ژوند به تېروم د رسول پاک علیه السلام تابعداري وکړو. له دې نه ما سوا کله کله داسې هم کېږي انسان ولګي یو مصیبت کې او تکلیف کې راشي وایي خدای که دې مصیبت نه بچ کړم زه به سم سړی سم کارونه به کوم وعدې شروع کړي. داسې هم کله کېږي انسان یو مجلس نه اثر واخلي یو چا نه اثر واخلي فکر ده هسې کله یو حساب سره پیدا شي سوال وکړي یا الله پاکه دا ګناه کوم دې نه پس دا ګناهونه نه ونه کوم الله سره وعده وکړي. بیا دغه وعده څه شي ورسته ماته کړي او وعده چې څوک ماتي الله تعالی فرمایي فاسقي کنه چې وعده که د خدای سره وعده ماتي هم فاسقي که د بنده سره وعده ماتي هم فاسقي هغه ته بیا څه ویل کېږي فاسقي. فکر هم ورسېد. له دې نه وروسته به الله پاک د موسی علیه السلام څه واقعه بیان کړي. د موسی علیه السلام واقعه به تفصیل سره بیان کړي. ولې تفصیل سره بیانوي په دې خاطر باندې چې د موسی علیه السلام کړاوونه د قوم سره زیات وو معجزات زیات وو لانجې زیاتې وې تکلیفونه کړاوونه زیات وو. فکر ده نو الله تعالی به د موسی علیه السلام واقعه تفصیل سره موږ ته څه کړي بیان مطلب خو رسېدي وو. الله تعالی فرمای اولم یهد للذین ای واضح نه ده هغه کسانو لره اولم یهد للذین ای واضح دوم رکو ده اولم یهد ای واضح نه ده للذین هغه کسانو لره یرثون الارض دوی په میراث راوړي د ځمکه تیر قومونه هلاک شوي دي دوی دغه په ځای باندې آباد شوي دي. یرثون الارض دوی په میراث راوړي د ځمکه من بعد اهلها پس هلاکت د اهل د ځمکې نه من بعد اهلها پس هلاکت چانه پس اهل د دې ځمکې نه یعنې پس هلاکت هغه اهل د ځمکې نه. لو نشاو که موږ اراده وکړو اصبناهم موږ به هلاکو دوی لره بذنوبهم په خپلو ګناهونو باندې لکه تېر قومونه مې څنګه کړي لو نشاو که موږ اراده وکړو اصبناهم به هلاکو دوی لره بذنوبهم په خپلو ګناهونو باندې موږ به هلاکو دوی لره په خپلو ګناهونو ونتبعو او موږ به مهر ولګوو علی قلوبهم په زړونو د دوی باندې ونتبعو مهر به ولګوو علی قلوبهم په زړونو د دوی باندې فهم دوی چې دي لا یسمعون بیا به د چا خبره نه ماني معنا خو نه اوري معنا نه ماني. پلار وایي زوی ته ما خبره له سره اورې نه ګوره نو خبره خو اوري داسې نه چې دی اوري خو مني یې نه چې دې باندې نو بیا خلک دا وایي که ته له سره ما خبره ګوره غوږ نه ورته ږدې که غوږ ورته ایښی هلته ښه ناست دی ورته غوږ نه ږدم دې څه مطلب ده مني یې نه فهم لا یسمعون دوی بیا خبره نه مني. تلک القرى دغه اهل د قریو تلک القرى دغه قریې کوم څه الله تعالی ذکر کړي دا پنځه د انبیاء او قریې الله تعالی ذکر کړي. نقص موږ بیان کړی ده علیک په تا باندې من انبائها د لولو خبرونه دي نه ټول تفصیل مې بیان کړی نه ده من انبائها باج د لولو خبرونه باج د انباء جمع د نبأ لوی خبر دغه کلی چې دي نقص موږ بیان کړی ده علیک په تا باندې من انبائها د باج خبرونه دي کلی نه باج ولقد جاءتهم يقين راغلو دوی لرا ولقد جاءتهم يقين را تکړو دوی لرا رسولهم رسولان دوی بالبينات فواضح دلائل سره ولقد جاءت يقين را تکړو رسولهم رسولان دوی بالبينات فواضح دلائل سره
پیغمبران تعالی تعالی معجزې ورکړي فما كانوا نو دوی ليؤمنوا چې دوی ایمان راوړي فما كانوا نو دوی ليؤمنوا چې ایمان راوړي ولې بما كذبوا من قبل ځکه مخکې نسبت دروغ کړی وکړه تاسو به خپل معلومه کله چې وسړی خبرو وکړي هغه خبره په سوچ سره نه کړي خو خبره تنه وځي بیا وروسته کله خپ پوښیم بیا په خبره باندې ټینګار کوي زد نیولې بیا ناروا ته روا وای روا ته سوي ناروا ولې په خپل خبرې نه ګرځیدل نه سي د خپل جبې نه ګرځیدل نه سي د جاهل وای څه ورونه جاهل وای حق طرفدار نه د خپل خبره باندې ټینګار کوي مسکی کنه مګ نور عالم به کله خبره کوله یا د په خیر یا خبره کوله یو پښتون ته وای چا ویلو څو کله نه او د 10 کله نه بیا 10 کاله 30 کاله پس بیا چاته پوښتنه څو کله نه وځي 10 کله نه ولې د دوره کاله تیر سو او د پښتون خو خبرې دي څه دا خلک ګورو بیا خپل خبره باندې ټینګ ولاړه سکه چې ول ما خبره کړه د سينما چې مخ خبره مې ناروا کړې و د خپل ناروا نه بیا نه ګرځي مطلب دې کوي دیم د سیو کله چې پیغمبران راغله پیغمبران ته نسبت دروغ بیا چې کله معجزات راتلل د پیغمبرانو پیغمبر د انور په شان ښکاره کېدل دی ویل چې اشتام پرون ورته دروغجن ویل دي اوس هم ورته دروغجن وایي ځکه چې پرون ورته ویل دي اوس د خپل خبره څنګه واورو وکړه اول خو پیغمبر راغی دعوه یې وکړه د نبوت خلکو ته څه دروغجن ویل بیا پیغمبر معجزې ښکاره کړ خپل نبوت د انور په شان ښکاره کړ د څه چارو کول په خپل خبره ټینګار الله تعالی فرمایي فما كانوا نو ليؤمنوا ایمان راوړي ولې بما په سبب د هغه باندې کذبوا چې نسبت دروغ کړو من قبل مخکې لدی الى مخکې نسبت دروغ كذلك هم دارنګ يتبع الله بمهر ولګي مهر الله لګي على قلوب الكافرين فزند کافرانو باندې يتبع الله مهر لګي فزند کافرانو باندې وما وجدنا مغنوم دلي لاكثرهم اكثر دوی لرا من عهد وفا په وعده باندې وما وجدنا مغنوم دلي لاكثرهم د زیاترو د دوی لره ټیک د نیکان پکې او صالحان پکې خو زیاتره سي مانو مندل دي اکثر د دوی لره من عهد وفا په عهد باندې کوم وعده دي الله په اکثر کړی و اي وجدنا يقين مندلو اکثرهم اکثر د دوی لفاسقين فاسقان و اي وجدنا او یقینا مندلو اکثرهم اکثر د دوی فاسقین فاسقان ثم بعثنا بامغولګه من بعده فصل دوینا موسی علیہ السلام مخکنو پیغمبران ورسته الله تعالی موسی علیہ السلام راولي بی آیاتنا په خپل آیاتونو باندې په خپل معجزات باندې مراد آیاتونو څخه معجزې مراد چاته الى فرعون ته د فرعون خپل قابوس هر څوک بس پایتخت باندې کې راسته د مصر هغه ته فرعون ویل کېده هر څوک بس د مصر په پایتخت باندې کې راسته هغه ته فرعون ویلې قابوس سین سره او څوک بس د ایران په پایتخت کې راسته هغه ته کسرا ویلې فکر څوک بس د روم په پایتخت کې راسته هغه ته هرقل ویلې فکر ورسره فکر ده نمونه بول څوک فکر خو دغه چوکي بس کې ناسته د نوم دان نوم لکه موږ صدر وای څو سکینی د چوکي باندې خلک ته صدر وای دا وزیر اعظم دا صدر ده فکر ورس واجب خپل نوم قابوس الله پاک فرمایي الى فرعون تو ملئه د فرعون وزیرانو ته مشرانو ته فظلموا دوی ظلم وکړه بها په دې معجزو باندې فظلموا ظلم وکړه په معجزو سمانه ایمان رانه فانظر اوګورا کیف کان سرکم تو عاقبت المفسدين انجام د فساد کو انکو څنګه انجام د فساد کو فقال موسى علیہ السلام یا فرعون اے فرعون انی رسول ما من رب العالمین د رب العالمین د طرفنا رسول ما حقیق ولالم علی پدی خبره حقیق ټینګار کوم ولالم ټینګار کوم علی پدی خبره الله قول چې نو ما علی الله فالله پاک باندې الا الحق مگر حق وایما نو په الله پاک باندې مگر حق قد جئتكم مره تکړه تاسو ته ببینه واضح دلیل باندې من ربکم لجانب درفستاسنا فارسل ولګه معي ما سره بني اسرائيل ولګه ما سره بني اسرائيل سبب ان شاء الله بیا د تفسیر ور
قال ولفرعون إن كنت جئت بآية كتارة تكلي نخانا باندي إن كنت كيت جئت رتقد كلي بآية نخانا باندي ومعجزة باندي فأتي بها رتوك معجزة باندي إن كنت كتي من الصادقين درشتوني كتي دا چاسخا فالقى عصاه غرزولا موسى عليه السلام ساخبلا فالقى عصاه غرزولا مساخبلا فإذا هي أمساش وثعبان مبين يوغت مارو سيبرو قال يوغت مارو تدوس ونزع يده لا سراوباس لاس بكر استخرت انا بس سبيرت براوباس لاس بپلقو ونزع يده راوي استلاس قلا فإذا هي دغلاس بيضاء وسبينو بيضاء ودير سبينو للناظرين كتن كلرا چادرا كتن كل صدق الله مولانا يا الله فقدنا استين قبول درباك قبول منذك الله متعلم ده دين نسيبك الله مت دي واقعاتنا عبرت نسيبك الله فاك مضبوط إيمان خواندانك آخر زمان فتنون على تعالى متأمان نسيبه استقامة بشرت بني الله نسيب رشانيقاني مختمك يا الله مرزانا مدولك خير الدنيا والآخرة. السلام علیکم ګران دوستانو، هیله لرم چې غوړ بروغ جوړ او صحت عافیت جامې په تن ولرئ. که چیرې زموږ یوټیوب چینل یې نه وي سبسکرایب کړی نو سبسکرایب کړئ، د خوا کې د ګنټۍ نشان ووهئ. همدارنګه زموږ هر اسلامي ویډیو ترجمه، قرآن عظیم الشان ترجمه او د جمعې ورځې بیان به تاسو پورې دررسي، او ورسره زموږ د فیسبوک پاڼې پیج هم لایک کړئ چې هغه د قرآن عظیم الشان زده کړې په نوم ده، د قرآن زده کړه.